حامد کرزی بالاخره د پنجاب پر شوم پلان پوه شو او پنجاب ته یې داسې عجیبه جواب ورکړ. پاکستان د افغانستان لپاره څه خوبونه لیدل، حامد کرزي ورته څه وویلې، دا هر څه راسره په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. حامد کرزي وایي پاکستان دې پر افغانستان د نفوذ خوبونه هیر کړي. پخواني ولسمشر حامد کرزي له دې هندو ورځپاڼې سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د سولې روانې پروسې ته ټول افغانان هیلهمند دي او تمه ده چې دلته د روانې جګړې د پای ته رسیدو سبب وشي. هغه همداراز د سولې له پروسې سره د سیمې د هیوادونو همکاري مهمه بللې ده، خو په خبرې ځینې هیوادونه د افغانستان په مسایلو او سولو کې د مداخلې هڅې کوي. هغه د پاکستان په اړه ویلي چې دغه هیواد پر افغانستان د نفوذ لرلو په لټه کې دی، خو دغه خوب دی هیر کړي ځکه افغانان هیڅ وخت د بل نفوذ نه غواړي او چاته د دې کار کولو اجازه هم نه ورکوي. حامد کرزي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم ویلي چې افغانان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي، خو ترڅنګ دلته ثبات او سوله راتلل هم د هر افغان هیله او آرزو ده. لیدونکو په دې هیله چې دا راپور به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت د لوی الله په امان.